بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران دوستانو امید ده چې ټول جوړ او روغ یاست. ښه ګران دوستانو، نن در سره د کتاب د 5م درس نه یو بل حصہ درس شریکوم. نو امیدوارم دوستانو چې را سره پکې ستړي نشئ. ښه دوستانو، د دې صفحې نه مخکې به زه تاسو ته یو خبره وکړم، هغه دا چې په تېره ویډیو کې یا د دغې ویډیو نه مخکینۍ ویډیو کې لکه دغه خط کې چې تیزه پښتو معنا مې ویلې، یعنې دغه وروسته چې ما ویډیو واورېده نو په هغې کې دغه کفت په ځای هغې کې مې پښتو کې مې ویلي خرڅول، یعنې دا خرڅول نه دي، یعنې هغه مې تیزه معنا ویلې، لکه مې ژبه کې ونښته یا مثال خطا وتم ما ویلې کفت خرڅول، یعنې کفت اخیستل یا خریداری کول کنه. نو امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ کنه. بعضې وخت کې سړی پوهېږي کنه چې پښتو کې هم سړی خبرې کوي کنه، سړي نه په پښتو کې هم یا خوسی خوشي کېږي یا خبره سړي نه خطا کېږي. نو امیدوارم دوستانو چې پوه شوي یئ کنه، زړه کې ونه ګرځي چې څنګه دا کفت یې وارې خرڅول دي وارې اخیستل دي کنه، داسې مطلب مې دا دی کنه. نور خو یوه جمله ده نو سړی نو بس نور هم خوښه نو. ښه په دې باندې دوستانو پوهېږي دا خواته چې دلته وایي چې هورن لیزن شرایبن، یعنې اورېدل لوستل او لیکل. ښه د دې نه ښکته وایي چې zählen Sie die Buchstaben und schreiben Sie. یعنې څه zählen یعنې حساب یې کوي، یعنې تاسې die Buchstaben یعنې دا حروفونه und یعنې او schreiben یعنې ویلي کوي یعنې تاسې. ښه یعنې د دې خط مطلب دا ده چې وشمارئ تاسې دا حروفونه او ویلي کوي تاسې. نو امیدوارم دوستانو پوه شوي، صرف سیده مطلب یې داسې ده. ښه په دې باندې خو پوهېږي دوستانو چې وی یعنې کوي، لکه مثلا د توت وی سره چې وایي توت یعنې درد، وی یعنې کوي، یعنې توت وی درد کوي که نه. خو داسې خلاصه شنوپفن یعنې هغه د زکام، کرانک یعنې مریض، هاوس ارستن یعنې کورنۍ ډاکټره یا د کور ډاکټره، او څان ارست یعنې د غاښو ډاکټر، فیل یعنې ډېر، سونتګ یعنې یکشنبه، ګیسونت یعنې روغ یا جوړ. خلاصه داسې امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. ښه اوس دوستانو موږ او تاسو ته چې دلته وایو ویلي کوي چې شی ولیکو، همدغه لیکو ځکه دلته وایو چې حساب یې کوي. اوس دغه څنګه حساب کوي؟ 1 2 3 4 دغلته 4 خانې دي، په دې کې به د دغو حروفونو نه کمې راځي. آفرین دوستانو، فیل چیرې 4 حروف دي هغه دلته راځي. د دې نه پسې دا خواته دا 1 2 3 4 5 دا 5 دي، نو د دې نه دا خواته 4 حروف نه به په دې هغه کې کمې وي. آفرین دوستانو، کرانک چې په بخښنې سره 5 حروفونه به کمې وي، 5 حروفونه دا د کرانک دي. نو داسې نو ما درته یو سیستم جوړ کړی چې مثال خبرې تیار دا لیکل مې کړي دي، خو بهرحال صرف چې تاسې مې پې باندې پیولی. ګورئ اوس فیل، د دې پسې کرانک، پسې هغه د ګیسونت، د دې پسې سونتګ، مثلا د دې پسې هغه د څان ارست، او د دې پسې شنوپفن، د دې پسې هاوس ارستن. نو خلاصه داسې یعنې داسې ولیکئ، یعنې داسې پکې جوړېږي. نو امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. د دې کې څه نه و، صرف یو تمرین و، د دې نه اوس ښکته راکوزي و. ښه دوستانو لکه دلته چې څنګه ګورئ چې موږ او تاسې د هغه لرو د څه لا نومېږي سیډۍ درس لرو. زه به تاسو ته دوستانو اوله د سیډۍ درس کېدم چې څه وایي. ښه د همدغه ځای نه خط وایي، بیا به دغه نه وروسته به هغه وکړو، دا توضیح وکړو. ته چې زه وګورم ولې غږ یې اوچت ده، زه غږ یې اوچت ده. وکښئ. Seite 71, Aufgabe 7. Hören Sie und lesen Sie leise mit. Im Deutschkurs sind am Dienstag nur 7 Teilnehmer. Ali, Selma und Sita sind krank. Liana ist da, aber sie ist auch krank. Sie hat Husten und der Hals tut weh. Nach dem Kurs geht sie zu einer Ärztin. Die Ärztin sagt, Sie haben eine Erkältung. Dann legt sich Liana ins Bett. Sie trinkt viel Tee. Am Freitag ist sie wieder gesund. ښه دوستانو لکه څنګه هم چې واورېده چې مثلا هورن زی und lesen Sie leise mit، یعنې څه هورن یعنې واورئ، زی یعنې تاسې، هورن یعنې واورئ، زی یعنې تاسې، und یعنې او، لیزن یعنې ولولئ، زی یعنې تاسې، لایزې یعنې په قراره، میت یعنې ورسره، یعنې واورئ تاسې او ولولئ تاسې په قرار ورسره. ښه په دې ځای کې وایي چې im Deutschkurs یعنی په ډوچ کورس کې زند یعنی ټول ام دینستاګ یعنی د سهشنبه په ورځ نو زیبن تعلیمه نو یعنی صرف زیبن یعنی وو د چې دلته د وو عدد نه تعلیمه نه زده کون کی یعنی په ډوچ کورس کې
ټول د سه شنبه په ورځ صرف وو زده کوونکي وو، یعنی داسې یا دی. خلاصه داسې. امیدوارم دوستانو پوه شوي یې. دلته وایي چې علی زلما und سیتا sind krank. علی او سلما او سیتا دا ټول مریضان دي. مریضان دوستانو موږ او تاسو وسولې وایو ځکه چې په دیو کې یو سړی ده، دا دوه ښځې دي. نو مثال خبرې دلته مریضان وایو ځکه وایي چې کسان دي، او که چېرې دا درې واړه ښځې وای نو بیا مې چې مریضانې دي ځکه درې واړه ښځې وي. خو خیر بهرحال کېدای شي که تاسې مریضان حسابوئ یا مریضان حسابوئ، هغه د ستاسې خپله خوښه، خو داسې راځي. امیدوارم دوستانو پوه شوي دي. په دې ځای کې ووایي چې لیانا ایسدا. لیانا خو یو بله ښځه چې مثال په کورس کې ده، ایسدا یعنی دلته ده، یعنی لیانا دلته ده، یعنی په کورس کې. ابا زی ایست auch krank. ابا یعنی اما زی یعنی هغه یعنی دغه لیانا ایست یعنی دا auch یعنی همچنان کرانک یعنی مریضه، یعنی وای اما لیانا هم مریضه ده. داسې په دې ځای کې وایي چې زی hat Husten und der Hals tut weh. زی یعنی هغه یعنی لیانا hat یعنی لري، Husten یعنی ټوخی، und یعنی او der Hals tut weh یعنی ستونی درد کوي. نو امیدوارم پوه شوي یعنی هغه ټوخی لري او ستونی درد کوي. دلته وایي چې nach dem Kurs geht sie zu Haus zu einer ersten. یعنی nach یعنی پس dem Kurs یعنی د Kurs نه پس یعنی nach dem Kurs یعنی د Kurs نه پس geht sie هغه zu einer ersten نو یوې ډاکټرې ته. نو امیدوارم پوه شوي چې یعنی د کورس نه پس هغه زی یوې ډاکټرې ته. نو سیده مطلب یې داسې ده. die ersten sagt یعنی ډاکټره وایي sie haben eine Erkältung. sie یعنی تاسې haben یعنی لرئ، eine یعنی یوه Erkältung یعنی یخ وخلې مریضي، یعنی تاسې یخ وخلي یا د یخ وخلې مریضي لرئ. لکه څنګه چې په ایراني فارسي کې وایي چې شما سرماخوردگی هستین، که څنګه دغسې چې وایي، خو بهرحال داسې یعنی تاسې یخ وخلي. امیدوارم دوستانو پوه شوي. د دې نه دا خواته وایي چې هو شماره سردمازه ده. خلاصه داسې. دلته وایي چې dann liegt sich Liana ins Bett. dann یعنی بیا یعنی نو داسې بیا نو دا معنا ورکوي. liegt یعنی څملایي، zich یعنی هغه، لیانا یعنی دا لیانا، ins Bett یعنی په کټ کې، یعنی بیا نو هغه په کټ کې څملایي، یا مثال په ورته وایي چې کور کې څملایي، یا مثال د بستر په حساب باندې. خلاصه داسې. نو بیا وایي چې زی trinkt viel Tee. زی یعنی هغه ښځه یعنی لیانا، trinkt یعنی سکي، viel یعنی ډېر، تی یعنی چای، یعنی لیانا یا هغه ښځه ډېر چای سکي. am Freitag ist sie wieder gesund. am Freitag یعنی د جمعې په ورځ، زی am Freitag یعنی د جمعې په ورځ، ist یعنی دا زی wieder gesund یعنی هغه بیا روغه رمټه یا جوړه تیاره ده. امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. نو په پښتو کې مطلب دغسې راځي. اوس دلته د ښکته خط وایو چې دلته څه وایي. دلته وایي چې ورته دیکتات. ورته یعنی جملې دیکتات یعنی دیکتات، خو یوازې دیکتات یعنی په یاده باندې کنه، په یاده. خو لیکن دلته چې دواړه سره ګډ لیکل شوي، یاد شوي یادې شوي جملې یا زده کړل شوي جملې. خلاصه مطلب داسې راوځي. نو دلته وایي چې زلما هغه زامل زی schwierige Worte aus der Geschichte im Kurs. یعنی څه زامل یعنی سره یو ځای کې، زی یعنی تاسې، schwierige یعنی سخته، ورته یعنی جملې، aus یعنی بیرون، der Geschichte یعنی د قصې نه، im Kurs یعنی په کورس کې، یعنی تاسې بیل کې د سخته جملې د قصې نه په کورس کې. بیا مخکې څه وایي؟ وایي چې schreiben Sie jedes Wort auf eine Papierstreifen. یعنی څه لکه چې schreiben یعنی ولیکئ، زی یعنی تاسې، jedes یعنی هر یو ورد یعنی جمله، یعنی هر جمله. auf einen یعنی په یو
پاپیر شترایف یعنی لکه په تیز هغه تیره ویډیو کې مې چې تاسو ته هغه درخوده دا څه نومیږي هغه کاغذونه مې نری نری درخودل نو هغه باندې ولیکئ. اوس دوستان ما سره په هغه کې نشته په فیسبوک کې وایي په کمپیوټر کې چې هغه مې بیرته ډیلیټ کړ نو چې اوس بیا درخوم خو بهرحال هغه یو یا دلته بیا څه وایي arbeiten Sie dann mit Ihrer Partnerin Ihrem Partner یعنی څه arbeiten یعنی کار وکړئ زی یعنی تاسې دن یعنی بیا میت یعنی سره Ihrer Partnerin یعنی د خپل مرګري سره Ihrem Partner او د خپل مرګري سره یعنی نو کار وکړئ تاسې د نو بیا میت یعنی دن یعنی نو بیا د میت یعنی سره د خپل مرګري یا د خپل مرګري سره. نو دوستانو دا ټکی ټکی معنا سړی بل خوا غورځوي ورکوي یعنی کار وکړئ تاسې د خپل یعنی کار وکړئ تاسې د خپل مرګري سره او خپل مرګري سره. نو امیدوارم پوه شوي داسې سیده مطلب ده. یا دلته وایي چې legen Sie alle Streifen verdickt auf den Tisch یعنی څه legen یعنی څیملوئ زی یعنی تاسې alle یعنی ټولې شترایفن یعنی همدغه کاغذونه دا اوږده اوږده چې لیکلي جوړ کړي دي او خطونه بې لیکلي او دغه جملې ته فکر ساتئ. فردیکت یعنی سرچپی غورځوئ یعنی داسې نه چې هغه یعنی چې دا خطونه یې پټي یعنی داسې په مخامخ نه. نو د دې نه اخواته وایي چې auf den Tisch یعنی د میز په سر باندې. امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. ښه په دې ځای کې مخکې وایي چې ziehen Sie abwechselnd ein Wort und diktieren Sie es یعنی څه ziehen یعنی کش کوي زی یعنی تاسې abwechselnd یعنی پس د بدلولو نه ein یعنی یو ورت یعنی جمله und diktieren یعنی صحیح کوي زی یعنی تاسې ایس یعنی دا یعنی دا یعنی کش کوي تاسې دا جمله چې دا بدله شوې جمله چې یعنی دوستانو سره خو اوس دلته وګورئ دغه پاس ځای کې ملګری د ملګري سره دی یا که نه دواړه ملګري یا دواړه ملګري سره داسې نو د دې چې دا خطونه لیکلي مثلا هلته ایښي یعنی ګډوډ یعنی ویکسل دا وګورئ اب ویکسل یعنی د بدلولو نه پس که نه یعنی ein Wort یعنی یو جمله und diktieren یعنی او راواخلئ صحیح کوي زی یعنی تاسې ایس یعنی دا یعنی دا واخلئ صحیح کوي یعنی صحیح ځای سره یا په خپل منځ کې خبرې وکړئ سره صحیح کوي که نه چې څه مشکل لري. نو امیدوارم دوستانو پوه شوي دغسې په دغسې خو زه پرې پوهېږم نور ستاسې خپله خوښه. ښه د دې نه اخواته وایي چې machen Sie das Buch zu machen یعنی وکوئ زی یعنی تاسې das Buch zu یعنی دا کتاب بند یعنی تاسې دا کتاب بند کوئ سیده مطلب یې داسې ده. ښه دلته وایي چې schreiben Sie den Text als Diktat schreiben یعنی ولیکئ زی یعنی تاسې den Text نو دا خط als Diktat یعنی ټول په یاده باندې. ښه داسې مطلب ده. ښه د دې نه دا خواته راځي وایي چې korrigieren Sie das Diktat gemeinsam mit ihrer Partnerin ihrem Partner یعنی څه korrigieren یعنی هغه کې دا صحیح کوي یا مثلا هو صحیح کوي زی یعنی تاسې د دیکتات یعنی دغه په یادو باندې چې دا په یادو باندې جملې gemeinsam یعنی سره یو ځای mit ihrer Partnerin ihrem Partner د خپل مرګري سره خپل مرګري سره. نو داسې مطلب را جوړیږي. ښه نو امیدوارم دوستانو چې تاسې پوه شوي یئ او په دې کې دلته تدریږئ دغه دیکتیرن یا دیکتیرن او دغه کوریګیرن یعنی د دې مطلب څنګه ده چې په دې ځای کې وایي چې صحیح کوي کوریګیرن یعنی صحیح کوي دا دیکتیرن یعنی دا مثلا داسې صحیح کوي چې مثال هغه څه نومیږي د خپل مرګري سره یې صحیح کوي او دام چې د همغسې خو لیکن دا په یاد هم ولیکل بیا هغه کوي نور زه هم نه پوهېږم دوستانو دغسې مثلا سیده مطلب خو دغسې راوځي او که تاسې کوم یو پوهېږئ دوستانو لاندې کومنټ کې ولیکئ چې نور دوستان ترې نه فایده واخلي. ښه امیدوارم دوستانو پوه شوي او دلته چې عینون زیپسیک یعنی یوه اویامه صفحه او دغه درس دوستانو امید ده چې ستاسې د کار جملې پکې استعمال شوي او یا د ستاسې د خوښې جملې پکې استعمال شوي او د راتلونکي درسه پورې هم دوستانو په پاک الله باندې سپارم. فی الحال د الله په امان او ښې چارې.